السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، زیات دوستانو له ما څخه دا پوښتنې کړې وي چې تاسو ته یوټیوب په یوه ویډیو باندې څومره پیسې درکوي، یعنی په څومره ویوز باندې تاسو ته څومره پیسې درکوي. په نن ویډیو کې تاسو ته همدا درښیم چې موږ ته یوټیوب په څومره ویوز باندې یعنې په څومره کتونکو باندې څومره پیسې راکوي. نو هر څه نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تراوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. دوستانو یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو چې چېرته تاسو زه تاسو ته په نن ویډیو کې ښایم چې مین یوټیوب موږ ته په څومره ویوز باندې څومره پیسې راکوي. ګورئ دوستانو، دلته چې دی په 341 ویوز باندې ماته چې دی 0.20 ډالر راکړي دي، یعنی په 341 ویوز باندې 341 کتونکو باندې چې د یوټیوب ماته 0.20 ډالر راکړي دي. نو اوس تاسو ورته حساب کوئ چې یوټیوب په 1000 ویوز باندې موږ ته څومره پیسې راکوي، یعنی په 12 په 1400 ویوز باندې موږ ته یوټیوب څومره پیسې راکوي چې په 341 ویوز باندې 0.20 ویوز ډالر راکړي دي. نو تاسو وګورئ چې موږ ته چې دی په 1000 ویوز باندې به یوټیوب څومره پیسې راکړي. یعنی دا د ځینو دوستانو غوښتنه ویلې چې موږ ته دا وښیي چې مثلا یوټیوب په یوه ویډیو باندې موږ ته څومره پیسې راکوي. نو هغه دا چې زما یوه ویډیو ده، دغه د ویډیو چې دی مثلا 341 کسانو چې دی دا ویو کړې ده، 341 کسانو دا ویډیو لیدلې او ماته پر یوټیوب چې دی 0.20 ډالر راکړي دي. نو دوستانو دا اوس تاسو غوښتنه چې ما تاسو ته ویل چې یعنی تاسو غوښتنه وکړه چې یوټیوب موږ ته په یوه ویډیو څومره پیسې راکوي، دا ما درته وښوده چې مثلا 341 ویوز باندې موږ ته 0.20 ډالر راکوي، همداسې په نور ویوز باندې څومره پیسې راکوي. نو دا به د یوټیوب کار دی. کیدای شي چې ستا داسې ویډیو چې 100 کسانو کتلي وي، کیدای شي تا ته زیاتې پیسې درکړي، ځکه چې هیوادونه مختلف وي. مثلا که نورو بهرني هیوادونو کې ویډیو زیاته وکتل شي، یعنی که 100 کسان بهرني هیوادونو کې ویډیو ګوري، دلته افغانستان کې 300 کسان ګوري، کیدای شي هغه 100 کسانو چې ویډیو کتلي هغې باندې تعالی 1 ډالر هم درکړه. خو دا د یوټیوب کار دی، که چېرته ته بهرني ویوز لري نو چې دی بیا تا ته یوټیوب زیاتې پیسې درکوي.